دوستانو سلامونه د اریوب زازیو څخه مو سهار په خیر. پوهېږئ څو بجې دي؟ صبر وکړه زه تاسو ته وښیم. جوړ په خیر 4 بجې 50 دقیقې دي، سهار دی او زموږ تصمیم داسې شو چې بیرته به ځو د خیره. تاسې سره مې د دغې سیمې شپنۍ ویډیو هم شریکه کړه او لا هم کسان را روان دي. دغه ځوانه موس لکه چر ورسېدې که نه؟ څو بجې روان وې؟ مسخان په 9 بجو مرکات در وکړه. خو په خیر ورسېږې، بس رسېدلی. نو دا د نور ځوانان هم ځي او راځي، موټرونه دي ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده. سلام دې ورسېږي تاسو هم. نو لاړ به شو دوستانو، ځکه زموږ نورې برنامې هم دي او خوبونه مو هم نه دي کړي، سره بې خوبه هم یو. تاسې ګورئ چې په زرګونو موټر دلته ولاړ دي او زه چې ګورم نو بلکل خبره له حسابه وتې ده. ځینې کسان په موټرونو کې ویده وو، ځینې کسان بیا دلته په دې شین چمن کې ویده وو او ځینو بیا خیمې نیولې وې، کرایې کړې وې. او تاسې چېرته ویده وئ؟ موټر کې. اختر مبارک. تا دې مبارک. ساړه دی که نه؟ والا ډېر یخ دی. دا مې نږدې راویښ کړی وی والا. ویښ خو یې، خو بیا وله یې څه نه میږې؟ خوب کې خو به نه وې جګ؟ ویښ وې ځکه مې واغږوې. کوم ځای نه راغلی یې؟ خو لټکو خوست نه. موږ د میدان ته یې د میدان په یوه ځای که بېل دا ملګري دي په زور نه راغلي دي. موږ د میدان بېرته کله څئ؟ انشاءالله دا ورځ مو ټکل دی، دا به ټوله ورځ دلته تېروو. صحیح بس ښې شېبې ولرئ دوستانو. مخکې ځو نورو کسانو سره به هم خبرې هم کوو په تک تک کې او خپرونه به هم جوړوو. سترګې مې هم له خوبه ډکې دي، خوب مې نه دی کړی. ستاره خوب دې لکه چې نه ده کړی؟ خوبونه چېرته وو وروره؟ دارې سوړه کې مو شپه تېرېدو چې ګیس کې جګ شولو. جګ خو چا نه وسو، داسې لونده خوشته وو. ښکلی منظر دی، ښکلې سیمه ده د تفریح لپاره، د سیل لپاره. بیخي نهایت زیات ښایسته سیمه ده، خو بیروبار ګڼه ګوڼه او د خلکو ډېره زیاته وه. داسې نفرو مونږ پوښتنه وکړه سجاده چې ډېرو نفرو وویل چې داسې ورځ ده چې مونږ هېڅ په واله ورځ راغلي یو وتلو، هغه نه لري توان چې دی ووځي که نه مونږ به پاته ولګېږي چې څو بجې بېرته رسېږو خپل ځای ته. اوس دا دی په ټیم وځو، ځکه چې که خیر وي عمومي لارې ته ووتلو، د هغه نه رووتو. څه شي نه؟ د څښاکو به نشته؟ ښه، هغه ځوان وایي چې سړک هم نه دی پوخ او د اوبو سیستم هم دلته وایي کمزوری دی. د خبره وه تګه ده که اوداس کې پکې. نو بس نو سهار دی حتمن به یې ماشاءالله و خو بیخي سجاده دې طرف ته ډېره لوکس منظرات وو. دا موټرونه دا لوکس نختر کسه ډېره وه. که فکر دی او اصفه چېرته نه راغلی یې؟ کابل نه راغلی یم. کابل نه بېرته ځې روان یې؟ او له خیر سره څو روان. بجې راغلی وې؟ بس یو 2 ورځې مې دلته تېرې کړې نو. 2 ورځې؟ او 2 شپې او 2 ورځې. 2 ورځې پرون اختر و نن 2. اختر نه مخکې راغلي وو که نه ته کوم د لاربندۍ لپاره. بیا هم دومره لاربندي وه ته ښاسې په 10 ګنټو کې له کابله دلته راورسېدو. 10 ګنټو کې بس اوس معلومات به وشي څو بجو پورې بېرته رسېږئ. نو توکل په خدای روان یو، نو چې لاربندي به یې نه به یې. بس نو ښه سفر ولرئ. ستاره یخ دی، داسې دغه د شونډو حرکات مې لږ سره بدلیږي را بدلیږي. داسې به لاړ شو د خیره سره، احتیاط به هم کوو. دې موټر باندې لیکلي دي چې لوبېدل ښه دي مګر د چا د ژوند سره نه. بهترینه کوم ځای نه؟ غزني نه راغلی بېرته ځې؟ والله بېرته ځو. اختر ښه و دا یو 2 ورځې؟ نن 3مه ورځ ده که نه؟ 3م سهار دی د اختر. بس ښه سفر ولرئ. نفر سوړه والي دي لکه لوګر یا ټول تال دی موټرو کې. ته کسه بیخي داسې سوړه نیولې دي او ډېره یخه ده. سجاده مو خپله داسې دقیق سوړه شي چې بازار کې ما ګرمه بخاري خوست کې چالان وایي. زه اوس ډېر ارمان کوم خبره مې دا بې خوبه ده چې کمپیوټر دې دا وځي نو ګروموه مې نه شپه مو ټوله والي.
نو دا د دوستانو تاسې ګورئ ویډیو کې تاسو ته معلومیږي د خیره سره او کسان ځینې بیرته په تګ دي او ځینې بیرته راځي او څوک ستړي شوي دي څوک خسته شوي دي او څوک بې خوبه شوي دي موږ هم پکې بې خوبه یو زنګېدلی قدم وعلیکم سلام کوم ځای نه زمانه د ننګرهار نه ننګرهار نه بیرته ننګرهار ته روان او یې ان شاء الله په خیر کله راغلی وای بیګا بیګا څو بجې بیګا تقریبا 2 بجې راورسېدو 2 بجې او اختر مو مبارک ستاسو د مبارک سیستو ښې شېبې ښه سفر او په ما دې لرې د زړه ور پرېښودو اوس دې په دې لورې چکر پرېښودو بې ننګي ما یوازې نه ده کړې یاره تا زه او ما دې در پرېښودو حالاتو څه په بله واړولو مونږ حجرې پیغلو ګودر پرېښودو وخت به دې بل چا سره څه واړوي چې خپل عابد دې دومره زر پرېښودو ځوانانو ته به هم لاره ورکوو داسې نه ستاره غوسه نه شي چېر روان یې خپل ځای ته خپل ځای مو کوم ځای کې ده پاس تپې په سر هم ځای نیولی کوم تپې په سر دا پاس مخامخ تپې سر موټرونه هم ختلي دا اوبه سوي او د سونه و شلمنځونه په کازوکي کې دغه دي په چوب د اوبه راونې دي بېکار کم غوښه یې ډېره خوړلې د تګې دي کوم ځای نه راغلی یې ګردیز نه مرکز نه راغلي بس نو ورځه مخکې کېږه داسې نه چې ستړی دې نه کو که نه ستاره سلام دې ورسېږي درځو سلام وعلیکم سلام کوم ځای نه راغلی یې لوګر څخه لوګر نه روان یې که ځای دا اوس راغلی ښه ځې دا یمه ښه همدلته یې موټر سره احتیاط کوه دغه ځوانانو پسې لکه چې موټر ستاره خراب ده چیپې شوي دي لږ کوماک دې سره کو ښه تیل خو نه وي کې خاتم صحیح چیپې شوي دي دا بټرۍ د پکې سره لګېده اختر خو مبارکوئ که نه کوم ځای نه راغلی یې تاسو د مبارکي د کابل څخه کابل نه راغلی یې ښه جوړیږي جوړ بسې ان شاء الله بس جوړ بشي که نه دعاګانې خو درته کولی خیر اوسېږي لږ تر شه زموږ موټر کومه ده اوس راغلی وعلیکم سلام جوړ په خیر صحت ښه ده اختر مبارک اختر مبارک مو ته خو رضا کې وخت برابر خوب دې کړه ده که په ویښه دې ستا تېره ده منافقې بایم چې خپل رنګېږم وسړیه ته ومه شپه هم تېره کړه دلاته دلاته یې په یار کې وي سور وي خو اسمو په ناس کې په دانو مناسپیغه پیږي سخ وګایه ماته ده لږه مړه وګه ده والله خو ته دیګ میګ شم او ترتیب مې نه ونیوه نه ترتیب هم نیولی او مړی میکس را وه یو مې ټاردل روغلی و هېڅ خامه غوښه و مړی سره وه نه هغه چې وه د بخاره دیر وړی و پوه لیدونکو ته ځان ور معرفي کړه زه دې پېژنم محترمه ایمونم رسول محمد ګیلمن د خوست ولایت اسماعیل خیل دلپوری اوسېدونکی یم السلام علیکم ایمونم شادر خان مخلص ته د اسماعیل خیل دلپوری اوسېدونکی یم لیدونکو ته څه شی وایه لیدونکي ته به څه وایم څه شی چې در سره وي والله څه به وایم خوند دې وخوستو نن شپه ورځ والله نن شپه مو په دانو منابخې بینه خوانده خوسته چې څه کوي بله نه منه خوند بې خوبه یې نه د خلک په دانو منارموت وي وبیا چې دلته ښې پیسې دي چې روغلی هېڅ شی نشته که دغه شنې ونې د غرونه د منظر د ښایستونه د ښکلاګانې دا خو انسان ذهن ته فکر ته زړه ته سکون ورکوي ساجد صاحب دا شنه ونه خو ولته عمیق په ذکر د خدای ډېر مو چې دا به څه نمونه وي اول ور دی اول ور مو چې روغله بیرته څه یاره زړه مې دا چې لوټ شم بس ښې شېبې خوږې خبرې مې درسره قربان دې شم مننه ژوندی ده وې دا به دې هېڅ شی نه وي چې د بیا لیدلو په بیا هیله به سره وینو دا به زه هم ته به یې مرکې به وي خدای د خیر ډېر کړي مننه سجاده ځای چې قسم و فکر کم دی سړي وږه شکر و دا یا سره مونږ تو سره کم ګاډ واټ ښه او سجاده ډېرو خلکو خوبونه کړي دي ته کسه
زمونی نو ویډیو کې معلومیږي چې ډېر کسان دغه ځای کې نږدې شو خو کې پروته دي هلته پروته دي کوم ځای نه خوست کوم ځای نه خو اختر مبارک لوړو کیک ساعت خیڅ ونه کړو لکه دای تا کام یې وروړی دا یې دوکې خو خلق کلچې وشي سلام اختر مبارک لمونځ روژې دې قبول دا رکشا لکه چې زر ووځي ولا رشکا خامخا د وړي کې شای د ټپکای د زر زر بس ته کوم ځای زه خیس یم خیس کې کوم ځای خیس کې ډابي اډاب یې سوړه دی لکه چې ډېر کېږي سوړه دی خامخا اوس کې ګرمي او دلته سوړه ده که نه والله خو یو منطقې تر نتلي ونه دي شنه زینه دي اوس اوسه د رکشا د څومره وخت کې ورسوله دلې دا تقریبا په 3 غنټه کې کوم ځای نه خوست نه نو دا لیار خلاصه وه که څرنګه نه بند وه په 3 غنټو کې بیا سره ورسېد مونږ خو ولې لاس ساعته تېره کړه نه خو زوی په ځای ورته درېدې صحیح هغه نه درول دي ته نو بسلې دي لکه چې کړي منفي کړي دي خواښ یې بالکل عید په خیر درېږي شکر دی الله ښې شېبې ښه سفر څه به ورسره ووایو اختر مبارک اختر مبارک کوم ځای نه راغلی یې ولا کابل نه مونږ راغلو کابل نه نن زه ګورم چې ډېر ځوانان راغلي دي پرون 3 بجې ما حرکت را کړی همدا اوس راورسېدلو اوس راورسېدی بیرته به ځئ که پاتې کېږئ معلومات نه شپه به وکړو نو یا به مازدیګر اول وار مو ده که مخکې اول وار مو ده ولا ښه اتا ما دا دویم ور مخکې څه وخت راغلی مخکې یو نیم کال مخکې یو نیم کال نن به خوند واخلي یا نه یار ان شاء الله خلو به کسان خو بیخي ډېر راغلي او الحمدلله کابل نه نور هم څوک راغلي دي که یوازې تاسې نه ډېر زیات راغلي یو مونږ څومره یعنې یو 10-12 کسان راغلي ځینې روان دي اوس حرکت 10 درویش کسان 23 کسان ټول 23 کسان خوب یې نه ده کړه اوس فلحال لاس نفر دي تو ټوټل وي ته یې څوک کړو دا واو بې خوبه ده ټول لاس نفر دي وته دي کې روان دي کابل کې کوم ځای کې ډېر ساعت تېرېږي کابل پغمان کې ښه ساعت تېرېږي کرغا کې تېرېږي تللي دي او هغلته مو ځینې لاړل بس که فرصت پیدا شو کابل ته به ځو یو وخت ریزه ټپه خو ووایه نو ټپه مې نه ده زده بیت ووایه نه ده مې زده دغه مننه وعلیکم سلام جوړ بخیر دا کس پکې راولی کوم ځای نه راغلی ګرانه ګردیز کوم ځای نه ګردیز مرکز نه ها مرکز نه کلی دی کلی باغیکه بیرته ځې که داسې ته خو ننوځې اوس راورسېدو ننوځو ښه څو بجې را روان وې تقریبا زه د بعضو موټرو ته سار نشم ټوټوله براګې کمبالې کې وي زین چې که مریضو دي اروړه د مدینې مسافر مریض ښې شېبې قربان دا مریض دینارونه غورځي دوستانو بس داسې به وکړو سره برنامه به ورو ورو سره راټوله کړو نو سهارنۍ برنامه مې نن تاسو ته جوړه کړه مازدیګرنۍ شپنۍ او نورې ویډیوګانې مې له تاسو سره شریکې کړې وې سهارنۍ برنامه اوله ځل و چې جوړه شوه تاسې ګورئ په دې لینک کې چې اوس هم سلګونه موټرونه زه همدا شیبه وینم ما تر اوسه رسېدلي نه دي کوم ځای نه راغلی وې ګلابه راغلی خو مرکز نه یو بلي منزلو نه ښه پکتیا بیرته ځې بیرته ځو څو بجې راغلی وې پرون راغلی یو 10 بجې 10 بجې شپه دې همدلته وه شپه مو همدلته ورځه چې لاره بنده نه شي څو بجې مراکات کړی و یاره 10 بجې مراکات کړی 10 بجې اوسه پورې یعنې داخل شوی نه نه ولا رشته بیخي اول ور ده که مخکې راغلی یاره 2-3 وارې راغلی یم سهاره دی بیا ساعت تېروي نو تاسې ته خاورې زموږ دي نه لوړو سړو ساخت نیولي ښې شېبې خدای پامان خدای پامان نو سجاد هغه دی بعضې خلک په 10 بجې مونږ تاسې بیا وا ډېر فعالیت کړی ده مونږ په 12 بجې وعلیکم سلام اختر مبارک جل منزینم قبیل شادی کوم ځای نه خوست خو یې خوست خو یم کابل نه راغلی یم جلابوت نه منډیوالان راوړي دربس مې راوړی و خو دربس یې په څو نیولی دربس مې 3000 روپۍ نیولی 3000 تو هم چکر ده هم ګاډ هم ثواب هم خرما اختر ښه تېرېږي الحمدلله اولو دوو ورځو کې چیرې وګرځېدې والا چېرې خو نه یې ګرځېدلی کابل ته راغلی یم کابل نه ډایرکټ دلې راغلم سجاده سپرلی ښه شوقي ده ښې شېبې خدای پامان دوستانو زموږ برنامه سهارنۍ برنامه همدومره وه چې تاسې را سره ولیدله ورو ورو به دغه خپرونه سره راټوله کړو موټرو ته به لاره هم ورکوو دا ځوانان هم دا د په تګ دي او ځینې داخلیږي خوند مو واخیسته
یاره خوند مو بالکل ونه څه ځکه چې بیروبار بیخي زیات ها بس په مخه بیروبار مخه بیخي زیات صحیح شو موټر در پسې ولاړ دی ځکه مې زر لوړ رخصت شي مننه او بس مونږه د وې چې کو داړه بند کا مخته داړه خلاص دوستانو برنامه هم دومره وای تاسو را سره ولیدله بله خپرونه به بیا هم له تاسو سره شریکوو کمنټونو کې راته لیکلی شئ چې بله خپرونه ستاسو لپاره چېرته جوړه کړو ښه وختونه ښې شېبې علام مل